له کوم ځای شروع کړم، څه ووایم او چاته ووایم؟ زما د اورېدو څوک شته؟ زما د خبرو اورېدو څوک شته؟ زما د درد اورېدو څوک شته؟ یا زما د خوشحالۍ اورېدو څوک شته؟ دا هغه څه دي چې متاسفانه زه ته هر انسان له دې مشکلاتو سره مخ یم. کله سړی ډېر یوازې شي، کله سړی ډېر خوشحاله شي، کله انسان ته نوي نوي الفاظ ذهن ته راځي، د انرژي، د مثبت فکر، کله کله ترک د دنیا، کله کله ناامیدي. دا هغه څه دي چې یو خو په طبیعي شکل انساني لري، بل په موږ تاسې افغانانو باندې دغه ستونزې وخت، حالات، سیاستونو راوستي. خو خیر ده یاره، دا پرېږده، دا شیان پرېږده یاره. داسې یوه ښه فقایي مې نن درته ویلې وای. دا فقایي مې درته ویل، فقایي ده که فقایي ده؟ فقایي ټوک. را به په خپل موضوع باندې شروع. موضوع مو دا ده چې څنګه کولی شو تصمیم ونیسو ژوند کې. لوړ تصامیم، قوي تصامیم، واړه تصامیم، د مینې تصامیم، د نفرت تصامیم، د جوړونو تصامیم، د بل چیز تصامیم، ډېر تصمیمونه مو تاسې لرو. د ژوند ډېر مهم پړاو ده. کله چې موږ ونسو کولی تصمیم ونه نیسو، په هغه حالت کې موږ له ډېرو مشکلاتو سره دچاره کېږو. د زړه دردونه، افکار مو خرابېږي، چورت مو خرابېږي، په اصطلاح ګوشه‌نشیني خواته ځو، مخ د انزوا طرف ته ځو. دغه هغه څه دي چې متاسفانه بعضې وخت چې موږ خراب تصامیم نیسو، دغه د خرابو تصامیمو پایله ده. تصمیم نیول، ما په تېره ویډیو کې هم دا خبره کړې وه چې تصمیم نیول تفکر ته اړتیا لري. تصمیم نیول قوي معلوماتو ته اړتیا لري. تصمیم نیول وخت ته اړتیا لري. موږ ډېر زر تصمیم نیسو په هر شي کې، بیا د خپل تصمیم نه ناراضه یو. بیا وایي چې یاره دا دې څه بد وکړو، په ځان باندې غوسه وي چې ته ډېر بې غیرت سړی یې. نه احمق یې ته. دا سړی اوس د ملګرتیا و چې تا ورسره انډیوالي کوله. دا سړی اوس د کاروبار و چې تا ورسره کاروبار شروع کوه. دا سړی اوس د دوستي و چې تا ورسره دوستي کوله. بیا په ځان غوسه یې. دا هغه پروسه ده چې وخت ته اړتیا لري. هغه یو متل ده زموږ ستاسې مشرانو چې تصمیم د بري لومړنی شرط. نو دا څنګه تصمیمونه دي چې هره ورځ موږ ځینې په شا کېږو؟ دا څنګه تصمیم ده چې موږ ځینې ناراضه یو؟ دا څنګه تصمیم ده چې خوند نه راکوي چې ووایم؟ تصمیم ته په علمي سترګه کتل ډېر مهم دی. تصمیم د علم په بنا باندې، تصمیم د مطالعې په بنا باندې، تصمیم د حوصلې په بنا باندې، تصمیم د صبر او زغم په بنا باندې، تصمیم د لوړ اهدافو په بنا باندې، تصمیم د قرباني په بنا باندې، او تصمیم د موفقیت په بنا باندې، تصمیم د بریا په بنا باندې. دا ټول پړاوونه به تېرې. موږ تاسې کله تصمیم ونیسو یو کار شروع کړو ډېر دفتن، مګر دفتن یې پرېږدو ځکه تصمیم مو سم نه دی نیولی. موږ یو کار شروع کړو، ډېر په احساساتو باندې پیسې پرې مصرف کړو، خرچه مو وکړو، بل مو وکړو، مګر کار کې ګډوډي راشي. ولې؟ تصمیم مو سم نه دی نیولی. موږ دوستي وکړو د اړیکو په بنا، درته وایم بیا کوژده وشي یا واده وشي یا بل یو بل اړیکه ټینګه شي، بناً ډېر ژر له هغه اړیکې زړه م سوړ شي. ولې؟ تصمیم مو سم نه دی نیولی. موږ موخه انتخاب کړو، پوهنځی انتخاب کړو، مګر څنګه چې په د اول سیمستر کې 2 ورځې لاړو، یاره بس دا خو یاره ډېر اشتباه شومه، دا کار مې چټي وکړو، ډېر بد کار مې وکړو، دا اوس ولاکې نه یې څه مو ویله، بیا دا نه.
دا هغه څه دي چې تصمیم پورې اړه لري چې هغه ناخوالې چې موږ نن وینو هغه د تصامیمو د غلطو تصامیمو نتیجه ده. که زما په ژوند کې دي، که ستا په ژوند کې دي، که زما سره د کورنۍ ژوند کې دي، که زما سره په جامعه کې دي، دا ټول د غلطو تصامیمو نتیجه ده، پایله. نو بنا زه ځکه دا وایم یو سړی یو کار کوي بس ډېر پاڼه باندې یو فکر وشو. دا فکر کول یا ګمان کول خپله یو تصمیم ده. تصمیم دا وانه چې ته باید تفکر وکړې د دې په باره کې قضاوت وکړې چې یاره تا دا کار څنګه کار دې کړی یا دې ډېر غلط کار کړی دی. دا جهل کم ځای دا خو له تفکر نه راځي. وروسته تفکر د فتن تفکر نه تصمیم منځته راځي. بیا داسې شروع یاره دا ډېر احمق سړی دی دا وګوره دی څه شروع کړی دي ځکه یو تصمیم تاولي. وروسته چې ګورې هغه سړی دی تا به بیا په راتلونکي کې ډېر ښه ملګری یا دوست جوړ شي. بیا وایي چې یاره ما خو ستا په اړه ډېر غلط فکر کوه. تصمیم د تفکر یو پروسه ده، یو شاتنۍ پروسه ده. تصمیم به هغه وخت ما ته نیسو چې کله ما ته ځان ته وخت ورکړو. تصمیم به هغه وخت ما ته نیسو چې تقلید نه لاس واخلو. تصمیم به هغه وخت ما ته نیسو چې کاپي ورداري پرېږدو. تصمیم به هغه وخت ما ته نیسو چې اعتماد په نفس ولرو. آیا اوس ما ته اعتماد په نفس لرو؟ کله کله له ځان نه پوښتنه. اعتماد په نفس دا نه ده چې ورو ورو یو څوک راچپه کړو، یو چاته ښي کنځای وکړه بیا وایي که ښه بیا وکړه. دا اعتماد په نفس نه ده. اعتماد په نفس دا ده چې کله ته دغسې واقعي سره مخامخ شې چې ته څومره هغه برداشت کوې، څومره د هغه سپکې سپورې ته اخلي. دې ته وایي اعتماد په نفس. ځکه ته په هغه وخت کې تصمیم نیولی شي چې کله ته دا واخلې چې یاره دا سړی خو داسې غلطي وکړه نو ما دې پاره پکار راغله چې پرېږده.